نو ته خو اوس هم لکه اوس ښځې ته لکه چې څپه را باندې وي که نه اپریشن دې کړی خو نه ښځې ښځه یم نو چې ښځې نو دلته څه کې نه شوې مېړله ورکړه که نه نه هغه کېدی شي نو ته څه لکه دا وګورځه نو به دې کور کې کښېنه زه په دې کور کې ناست یم 5 بجې شي مازدیګر مونځ وکړم نو واک له دې د دیر انټي د دې سره لړه شم انټي ته یم راځه م واک له ځي ټولې ښځې یو ځای شي او زه هم ورسره لړه شم نو ته چې اوس کولا وګرځه نو څوک به دې څه پرېږدو نو ځان نه دې کچالو چې یې جوړه کړې اوبه دې خوري نو ته کولا ګرځې لکه بنده ګرځه نو بورکا اچوه دلته باندې ووایه نو مړې هلته کې هېڅوک ګرځېدی هم نه شي نو بس په دې وجه باندې که نه لکه تا له خو په کور یې ته خو په کور کې ناسته یې تا ته خو پته نشته هلته کې روزانه زمونږ ملګري خلک مړه کوي وجني مړه کوي لاسونه ته نه کټ کوي خپې ته نه کټ کوي موقع ورته ګوري تا له څه پته ده خو لکه د دې کور نه راوځه چې پته درته ولګي ګل چاهت دغلته خانجي دی هم ډېر زبردست کس دی که نه نو زما منې هغه جوړې په کینیډا کې دی خو په امریکا کې د خانجي نه مونږ ورسره ډېر کېږي مړی هغه به منې یقینو که په جیام ډېر خفه کېږي کېدای شي په تام سم نو هغه ډېر داسې خلکو باندې ډېر خفه کېږي که نه نو هغه سره نو هغه ته ووایي نو ته خو تللی شې امریکې ته هلته لاړه شه امریکې کې دونه ښه خلک دي چې هغه په امریکا بس ته خور دلته راغلی یم دلته بس تر سترګو باندې جاړم نو له امریکا بس ته زه نور یو ځای ته هم نه ځم الله پاک دلته زما کار ختم کړي بس ته زه یو طرف ته پاتې شم ګلچا ته کولا وګرځه نو ما درته دا وي دلته پښتانه دي تا ته خو د پښتنو پته ده چې یا ښځه ویني او یا ټرنج رینجر ویني نو د خولې نه یې لاړې ساسي هغوی نه کومه داسې کچالو چې تا له پته نشته دوی د پښتانه دومره نفرت کوي هغې ما ته بانې ګوري وایي دا پاکستانۍ ده ما ته دلته سریام وایي نه وایي موږ داسې خلک یو ته داسې مه وایې چې زه په جرمني کې یم وایي خلک به دې داسې کي تا به ورته دا ویلي وایې چپ کښېنه تم دقه سوټه موږ لیوني خلک یو او دغه دی دوی بانې ګوري خلکو ته دلته بل شان خلک زموږ پاکستانیان نه داسې نفرت کوي سم نفرت تا زما خبره ولې چې کېنه ټټو زمارو تم دقه سوټه وخی چونډې وخی زم دا چونډې وخم نو ما او تا کې څه فرق دی چونډې مار تم سا خورې زم سا خورم تم ټیپر خورې زم ټیپر خورم تم غوښه خورې زم نه خورې دلته کې خلک ذهني بیماران دي لیوني دي دوی نه به ځان ساتي دا رښتیا خبره ده یاره خو دا بیماران دي دوی بس د منګکانو ګولۍ ورکړه او دغلته یې ورسوه ذهني بیماران دي له دوی نه به ځان ساتي دلته کې دا د زه یو څو ورځې کې سمه نه جوړه یم نو زه خیر زه یم چې دوی ته خو ګناه نشته دا لیوني دي دوستانه دونه کسان ناست دي ستاسو ډبل ټیپ ماته نشي کولی که څنګه څه ټایم دی پاکستان 3 بجې دي د دې نه ښه درته ویده کېږم ولې نه چې ډبل ټیپ نه کوي لږ ځان ته چې خبره ګوتې هم نه ماتې کېږي خبرو ته خو همداسې غوږ درې راکړم مړې ما ته ښکاري دا ټول نسواران دي او موبایل یې دلته د ګلالۍ سوي او ګلچاخت سوي نسواران چونډه مار کې که دا ګیم خو دوی ما ته ډبل ټیپ ونه کړو که نه دا ټول به نسواریان دغه چونډې او خولې نه به هم ډډوزه کېږي ډډوز مار تش نسوارو ته هم کار لري وخاندې ډبل ټیپ داسې کې ډیپ شیر کې موږ څونه خبرې کوو دوی مړې داسې ښکلې ناست وو غوږونه به چونډې به کپسول به جوړي او د دې شونډې لاندې به ږدي په درزونو د پاکستان نه نسوار بار روان دا خو زه یم دا نسواري کس مړ کړم دا نسوار څوک جوړي ننګي مې د جړاګانو نه سترګې مې میک اپ کړی دا زوی مې داسې تور شوي د ډېنې تا ته خو پته نشته نو په دې سر مې داسې درله چې لیونی کېږم ځان له یو کپ چې جوړه کړه لاچي پکې واچوه کاږه پکې واچوه چې ګیس دي او دویمه خبره او
او څه ورته وي خو پتې واچوه زه ترې ښه چیس کړم ښه ټینګه چیس کړم چې دا کوپړې مې دغه ټکي Kara da zai nasi kara da gwagwuni cici kala da ta baka mara nan mata yi. دا وګوره ما نه وي ته یې پاکستاني داسې یو لکه نفرت نه پاکستاني دغلته خلک نفرت دي مچر ښکله کړی د مچر ګران مینه درسره کړي چپشا وایي په نه پوهېږي که نه صفا صفا خبرې که را باندې اوس وکړي نو هسې زه له دوی بدل شم. شعیب دې څه کو شعیب خو زما د زړه سر دی الله دې ژوندی لري. نو بس نه وله که نه ستا هغه واده کړی او نو ته خو اوس هم لکه اوس ښځې ته لکه چې صفا را باندې وي که نه اپریشن دې کړی خو نه ښځې ښځه یم ښځه یم نو چې ښځې نو دلته څه کوې نو شعیب مېړه له ورکړه که نه باندې شعیب مېړه مې بله ښځه کړې ده نو هغه د هغې نه نمزګارېږي. ښه بس وی بس د هغوی بچي شته د شعیب او یو زوی دی ماشاءالله ښکلی ښځه بس صحیح ده بس وی بس زویم دې دې بس تا دې هم قبوله کړي او تا هم دې لاندې د هغوی اوبه راپېتئ هغه سم ښه انسان سم ښه انسان دی واچوه به شعیب ته کښېني ګټي بدل خو زما د سختې ملګرې دی هغه خو ماته مینتونه کول مزه مزه بیا به خفئ بیا به خفئ مزه تاله د څه چې کمې دي کښېنه دلته زه دې پوه کړم په یو کار داسې کار وکړه که نه یا ستا په شان مړې ما د اوبې کې لیدلې ده که نه تا په شان دی یو هغه څوک ده شکل کې تا ته تللی ما څه پته ده خو نه پېژنم چې څوک ده ورکه زه یې درته راوړم هغه فروټي نوم دی که د هغه جنس څه نومېږي فروټي دی که څه د هغې سرې راځي نه تا پېژنم په شان ده هغه تا نه موټی ده ته ماته وښیه ورته ها خوب به خوب تا ته تللی مخکې هغه چې کال مې کړی یو خبره مې درته کړې وه که نه پوه شوې اشاره نه خبره کوه ښه کوه لك الله وش خو دلته یوه ښځه ده که نه بوډۍ ښځه ده انټي چیرړه ښځه ده که نه زما ملګرې وه که نه زه به کره لاړم خورې ما ته به یې جاړو په لاس کې راکړه ما ته وجارو وه داسې کارونه به یې راباندې وکړو خو د ټول کور کار به یې راباندې وکړو ما بولم کارونه وکړم ما یې مړې زه عجزه ده بېمه زه څوک شته دی نه مې واړه بچي هر څه به مې هر څه به مې وله کول ما ته به وي ګلچاهت ما ته ویډیوګانې وکړه ویډیوګانې مې وله کولې هر څه به مې وله کول خورې بیا تر دې پورې وې شا به وي ما سره سونې وې نو وې دا سونې راکړې زه دله کېدم ما وې زه ماله کېدم ما یې زه دا وي چې زه لږ دمه مې کېده وه د هغې رانه خوړې که نه لکه بل شان ښځه وه لکه زه بې پوه یې نه وم زه خو ساده پاده یم څوک راته یو دوه خبرې وکړي نو بس هغه شمه بیا یې ما ته ما د ویډیوګانې وکړه ویډیوګانې مې وله کولې هر څه به مې وله کول مړې اخر کې ما سره جنګ وکړو نو پیسې رانه مو خوړې او سونه خو ته نه ما په توکو شوکو راوویست ما یې مړه خور ته ما سونه راکړم زه چېرته ځم ویمه زه یې اچومه او چې اخر کې راسره جنګ وکړو نو ما ته ویل چې الۍ زما ویډیوګانې به رایې شیر نه کړې او داسې داسې چل به درسره وکړم او داسې داسې چل به درسره وکړم دا خبره مې هغې پوره وکړه هغې ته ما ویل زما سره د ډېرو خوږو درنو پښتنو یم ښځو لین دی یم زما د دنیا خلک ملګري دي یم زه داسې سپکه ډته نه یم چې ستا ویډیوګانې به زه شیر کوم یم زړې چیرړې ویم انټي یم ستا ویډیوګانو ته به خلک ناست چې اوس به د انټي ویډیوګانې به راځي موږ به یې ګورو نو دا خبره مې دې پورې وکړه چې ته ماته وایې چې چپ شه نو د دې خبرې څومره وخوښه ما دا خبره چاته نه ده کړې نو ته اوس وایې چې دا به چاته منم دې که نه قسم دې